دا ورو سوال کړی دی چې دا بعض خلک چې څه شی ویني خوښي شي یا تعجب وکړي نو الله اکبر وایي نو د دې نه خبرو چې سبحان الله به خو د الله اکبر ویل ثابت دي او که نه الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې کله ته یو شی ویني خوښ دي شي یا تعجب وکړي دا کار درته ناشنا ښکاري شي سبحان الله ویل هم ثابت دي الله اکبر ویل هم ثابت دي او په دې باندې ډېر حدیثونه یعنی دلیل ګرځېدی شي خو یو څو به ترې ذکر کړو یو حدیث دا والا په صحیح بخاري کې دا روایت دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووی او ډېر د خوشحالي حدیث دی والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة زما دا امید دی چې تاسو د جنتیانو څلورمه برخه یې یعنی څومره جنتیان چې د نور امتیانو کې هغوی درې برخې دي دا امت یوازې څلورمه برخه ده فکبرنا صحابه کرام وی الله اکبر دا دې دپاره ما دا حدیث دا خبر هغوی ته ښایسته ښکاره شوه الله اکبر تعجب یې مو وکړو چې دې امت له الله دومره اوچت مقام ورکړو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ارجو ان تکونوا ثلث اهل الجنه زما خو دا امید دی د الله نه چې تاسو د جنتیانو درېیمه حصې ټول جنتیان درې حصې دي دوه دا نور امتونه دي او یو حصه پوره دا امت فکبرنا اصحاب کرامو بیا وی الله اکبر بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ارجو ان تکونوا نصف اهل الجنه زما خو دا امید دی د الله نه چې نیم جنتیان تاسو نیم دا امت دی او نیم دا نور امتیان دي فکبرنا بیا وی الله اکبر نو دې حدیث نه خو یو د دې امت فضیلت ثابت شو اهمه مسله چې څه دپاره مو هغه څه تکبیر ویل دغه شان یو حدیث کې راځي عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې کله دا خبره مشهوره شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي عمر بن خطاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغی ورته وی طلقت نساءک یا رسول الله تاسو خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا ما خو نه طلاقې کړي وی قلت الله اکبر الله اکبر وی او خوشحاله په دې شو چې د لور پکې وه حفصه رضی الله عنها امام بخاري په دې باندې باب تړلی دی سبحان الله په خپل کتاب کې باب التکبیر والتسبیح عند التعجب باب په بیان د دې مسله کې چې د تعجب په وخت کې الله اکبر او سبحان الله ویل د ثابت دي او دغه شان د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خیبر ته چې کله غزاله ورغلی او چې کله خیبر یې فتح کړو او دی یا خیبر ته ورننوتو د خیبر ته چې کله ورننوتو نو دی وی الله اکبر خربت خیبر خیبر څه شو ختم شو خراب شو د یهودو د لاس نه خیبر لاړ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ داسې قوم یو که نه چې د چا په میدان باندې ورکوشو که نه نو سحر بیا د هغوی ډېر په بد حالي دې ځای کې دا تعجب د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل او دا چې الله هغه یهود چې هغه ښه زورور الله ذلیله کړو هغه علاقې مسلمانانو په لاس شوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو الله اکبر ویل دا ثابت دی چې کله ته یو شی وینې ستا خوښ شي او تعجب وکړي دغه ټیم کې الله اکبر که سړی د خلکو په مخ کې وایي که پټ وایي که ځان له وایي که هر څه وایي جایز دي والله اعلم